یقینا چې محمد صلی الله علیه وسلم موږ ته د ډیرو بیماریانو د پاره ښکلي علاجونه ښودلي. نو ای مسلمانه په دې وجه ته هم ډاکټر یې، ته هم د یو بیمار علاج کولی شي. نو کله چې هم د یو داسې بیمار تپوس له ورځي چې هغه په سخت تکلیف کې او ته په دې خبره باندې عمل وکړي او الله د اجل نیټه د دغې بیمارۍ د وجې نه دې بیمار ته نه وي لیکلي، نو انشاءالله ستا په دغې عمل په وجه باندې الله به هغه ته ضرور شفا ورکوي. ځکه دا خبره موږ ته زموږ خوږ نبي محمد صلی الله علیه وسلم کړې ده. هغه عمل دا دی. امام ترمذي رحمه الله حدیث ذکر کړی دی چې عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل ما من عبد مسلم يعود مريضا، نشته یو بنده مسلمان چې هغه د یو بیمار تپوس لورشي او لم يحضر اجله، د دغه بیماری د وجنه الله رب العالمین د ته مرګ نه لیکلی او دغه تپوس کوونکې وزل دا کلمات وی اسأل الله العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، زه دعا غواړم د الله رب العالمین نه چې لوی دی، رب د عرش لوی دی، چې تعالی الله رب العالمین شفا درکي. الا عوفیا، مگر الله رب العالمین به دې انسان له صحت ورکي، یعنی صحت به ول ورکړلی شي، بیماری وتنه الله رب العالمین اوچته کیو. نو چې کله هم ته د یو بیمار تپوس لاړ شي او هغه په تکلیف کې، نو دغه کلمات وزل وایا اسأل الله العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. کله چې دغه کلمات وزل په هغه باندې ویل او الله رب العالمین دته د دغه بیماری د وجې نه مرګ نه لیکلی، ان شاء الله ضرور به صحت ورکړل کیږي، الله رب العالمین به ترنه بیماری لرې کیو.